سلامونه، تاسو نړۍ ټي وي ګورئ. ترکیې د کرونا وایرس ضد واکسین جوړولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی. دا خبره د ترکیې د صنایعو او ټکنالوژۍ وزیر مصطفی ورانک وکړه. هغه وویل چې ترکیې د نوي ډول کرونا وایرس کوویډ-19 ضد واکسین په مسله کې په تحقیقاتو کې ډیر جدي پرمختګ کړی دی. هغه زیاته کړه ترکیې په حیواناتو باندې د یاد شوي واکسین په ازمایښتونو پیل کړی دی. همداشان ترکیه غواړي چې د کلینیکي ازمایښتونو د پیلولو نه مخکې دا بنسټ لا پسې قوي او پیاوړی کړي. د ترکیې د صنایعو او ټکنالوژۍ وزیر مصطفی ورانک دا څرګندونې هغه مهال وکړې چې په پلازمینه انقره کې یې د حاجي تپه پوهنتون د واکسین د چارو د مرکز نه لیدنه کوله. هغه د دې لیدنې نه وروسته خبریالانو ته وویل چې د کوویډ-19 د روانو تحقیقاتو او چارو په برخه کې ترلاسه شوې نتیجه غواړو چې د کلینیکي تحقیقاتو کچې ته ورسوو او ترکیه په نړۍ کې په یو مهم او مخکښ برانډ هیواد بدل کړو.